سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، دا کوم تصویر چې تاسې وینئ دا په کندهار کې د یوې خیریه مؤسسې د یوې غړې چې هغه ډیره تکړه ښځه وه. هغې به تل بېوزلو او بېکوره خلکو اواز اوچتولو او له هغوی سره به یې مرسته کوله. مګر کله چې طالبان افغانستان ته راغلي دي نو دغسې پیښې په ګڼ شمېر راځي چې نن طالبان پلانکي کور ته ننوتي دي او خلک یې راایستلي دي، وژلي دي او په ځینو کورو کې خلک وژلي دي. څوک څه وایي څوک څه وایي، ګوا دا فریادونه دا په افغانستان کې له هرې خوا اورېدل کېږي. سړی حیران شي چې ټیک څه مخکې که به بمبار کېدو، که به له کورونو خلک راایستل کېدل، وژل کېدل به، خو نو تاسو به ویل چې دا جهاد دی او دلته د دنیا 45 ملکونه راغلي دي. نو دا جنگ دی، دا په جنگ کې دا هر څه کېږي. مګر اوس خو جنگ نشته، اوس خو طالبانو تېره ورځ ویلي وو چې موږ سیاسي هپه نه ده کړې، یعنې سیاسي معافي خلکو ته نه ده کړې، بلکې موږ شرعي معافي کړې ده چې د شریعت له لارې چې چېرته جهاد پای ته ورسېږي نو هغه خلک به ټول بخښل کېږي. مګر په داسې کړنو باندې سړی حیران شي چې د افغانان به اخر کوي څه او دوی به په کومه خوا ځي، ځکه چې یو ډېر بد حال دی، یو ظلم دی، یو وحشت دی او خلک له ژونده بېزاره دي.